په روسیه کې غونډه کله کیږي؟ څوک پکې ګډون کوي او څه به کیږي؟ سلام، ستړي مشئ. روسیې له امریکا سره په همغږۍ مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه رابللې چې د روانې مارچ میاشتې په 18مه نیټه د پنجشنبې په ورځ به ترسره شي. په دغه غونډه کې د امریکا لخوا د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ګډون کوي. د پاکستان، قطر او ځینې نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي. د روسیې لخوا به د دوی د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف ګډون وکړي. د طالبانو لخوا د ملا برادر په مشرۍ 10 کسیز پلاوی ګډون کوي. دغه راز حزب اسلامي هم ویلي چې د دوی مشر انجینر ګلبدین حکمتیار به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز د افغانستان حکومت هم منلې چې د دوی پلاوی د مسکو او انکارې په ناستو کې ګډون کوي. که څه هم تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د تلونکي پلاوي نوملړ نه دی معلوم چې څوک به ګډون کوي، خو معلومات دا دي چې د افغان حکومت د پلاوي مشري به د مصالحې شورا مشر عبدالله کوي. د مسکو په ناسته کې د دواړو خواو حضور یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. له دې ناستې وروسته به په اپریل میاشت کې په انکاره کې یوه لویه ناسته جوړه شي. ځینې د مسکو ناسته د انکارې د ناستې په اړه مقدمه بولي. که څه هم دا ډول غونډې پخوا هم شوې وې، خو تغییر دا ځل په دې کې دی چې هلته پوره همغږي نه وه او نه هم پکې د ټولو لورو استازو ګډون درلود. اما دا ځل یو څه همغږي ښکاري او د ټولو لورو استازي هم پکې شته. البته د دغه ناستو یادونه د امریکا له لوري ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې هم یاده شوې وه. سیاسي شنونکي وایي څومره چې ډېر هېوادونه د افغانستان د سولې بهیر کې ښکېلېږي، همدومره که څه هم دا پروسه پیچلې کېږي خو اما تضمیني کېږي او افغانستان به ګډوډۍ ته پرېنږدي. دوی باور لري چې نړیوال بیا هېڅکله هم نه غواړي چې افغانستان کې د نویمو کلونو حالات راشي او دلته نظام د سقوط یا افغانستان د بې نظامه شي. د دوی په باور افغانستان دا ټومبم حیثیت لري او که وچاودېده زور به یې له ټولې نړۍ ووځي او نړیوال هېڅکله هم دا نه غواړي چې له افغانستانه د خطر ورته پېښ شي. تاسې به ځینې وخت له ولسمشر غني په وار اورېدلي وي چې غني ویل چې د افغانستان ځواکونه د ټولې نړۍ امنیت ساتي، چې د غني دغه خبره په اصل کې ټولې نړۍ ته اخطار ده. په هر حال له دغه غونډو دا ځل یو څه هیله مندي شته. په هر حال تاسو د مسکو د ناستې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په ریا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.